پلار سره څوک داسې خبرې کوي لکه دا ته چې کې ګورو به چې څه کېږي من خو هسې م لېږلی دی باقي چې څه کېږي د خدای مرضي ده نه داسې نشي کېدی نشي کېدی نور سره کوم خبرې وکړم پلاره امام دا خبرې زده دي نورې خبرې راته نه دي زده اجې ګټه ځمکه لاړه عزت مې عزت د خاورو سره خاوره شو هغه هم د دې د لاسه پلاره نو څه درته وایم ولا حول ولا قوت نو دا ماته ولا حول وایم اوس پې راباندې کمه نو نه سلام نه کلام دا ته سلام ولې نه کوې دا ته به کله ادب زده کوې و پلاره ما هم کوم داسې په کلونو مسافري نه ده کړې همدا اوس ووتمه او بېرته راغلمه څه به په تلو کې سلام اچومه په راتلو کې به هم سلام اچومه نو خو چې د کوره ووتې بېرته راغلې سلام وکړه سلام څه بده خبره نه ده هم ادب دی او هم سنت دی پلاره اوس هم وبخښه بیا چې راځمه سلام به اچوم ته خو ډېر بې ادبه یې د پلار سره څوک داسې خبرې کوي لکه دا ته چې کې نور سره کوم خبرې وکړم پلاره امام دا خبرې زده دي نورې خبرې راته نه دي زده خو اوس دا راته ووایه چې د چېرته تللی وې د سهار راهیسې ته ورکې چېرته تللی وم خو همدا کوڅو کې ګرځمه ګاز او ګام کوم یو سر او بل سر درته وایم چې خارج ته مې ولېږه خو نه ملېږي نو په څه شي دې ولېږم کومه دي پیسې و پلاره نو دا ځمکه دې څه دپاره ساتلې ده خو دا خرڅه که که نه زه دې چې یو ځل خارج ته ولېږلم دا رقم ډېرې ځمکې به درته واخلم ته خو یو ځل ما ولېږه ویله بارامه خادي ارامه ده پوه شوې زه تا پېژنم تا نه ما دلته غاښ ایستلی وای چا چې په کور ګټه ونه کړه په لاور یې نشي کولی پلاره زما خبره واوره ته هر وخت چې دی که نه په ما باندې همدغه شان دې بې باوره یې هېڅکله دې تشویق نه کړم نو تا کار داسې ښه نه دی کړی چې زه دې تشویق کړم تمام ورستۍ کوڅه ډبي دې ده تمام ورستۍ یو بس لوپري ده لوچکي ده تا کم داسې نیک نامي راوړې چې زما زړه درنه ښه شي یاره پلاره نو څه درته وایم ولا حول ولا قوت نو دا ماته ولا حول وایم اوس پې راباندې کمه نو ښه ماما جانه دا د زرین څه معلومات اوسو که نه موږ خو په انتظار یې ورته چې کار یې کوم ځای ته ورسېده د زرین کار خو له خیره سره ښه روان دی هغه انټرویو ته یې غوښتی دی نن سبا کې به انټرویو وشي له خیره ښه ماما نو مبارک دی موږ خو دومره زرین ته تمه نه وه چې دومره لوی سړی به شي که رښتیا درته وایم تمه دې زما هم نه وه ما ویل دا ځمکه مې هسې لاړه خو دا ښه و چې نتیجه یې ورکړه او یو څه وشو یاره ماما دما خو اوس هم یقین نشي چې هغه نه څه جوړ شي په دې باندې چې هغه ډېر ناړامه انسان ده ګورو به چې څه کېږي من خو هسې م لېږلی دی باقي چې څه کېږي د خدای مرضي ده وعلیکم سلام و دا څه وای نه داسې نشي کېدی نشي کېدی و ظالمه دغه کار دې کولو چې تا کړی تا خو ویل چې ما خالد ته ولېږه زه دلته ګټه لاړم دا دې ګټه ځمکه لاړه عزت مې عزت د خاورو سره خاوره شو هغه هم د دې د لاسه خیر د ماما جان خیر د چې څه وشو خو هغه خو وشو ولې خیر ده وړکۍ خو نه د غټ سونډو ده د ده د لاسه ځمکه لاړه تباه شوه هغه خو خرڅه شوه عزت راته خاورو سره خاورې که په خارج کې داسې کار کړی دی چې دلته زما پوزه پرېک شوه کشکې پټه پاتې وای ما به ویلو خو زه صحیح ده په خبرونو په چینلونو د خبر راغی تاسې د شرم کار یې کړی ستا د لاسه خو هی تا غوندې اولاد نه خو نه اولاد ښه دی مجبوریت مې دی چې کور کې د ساتم که نه یوه شپه د کور د ساتلو نه او ای خلکو که زما منئ
خیر دی دا خپل نااهله اولاد خارج ته مه لېږئ چې په شرمونو به وشرمېږئ لکه زما ځمکه به م ځمکه لاړه شي او عزت به م عزت د خاورو سره خاورې شي و څه شي دې ولېږم کوم دي نغدې کومه دي سره شنو نوټونه راوړه چې ودې لېږم خلاصونه الله دې څه کوي نغدې رډي شه پلارانو بس څه به درته ولا حول ولا قوت نو ما ته ولا حول وای ما لکه دا سوق دې ډېر درود دی ته وګوره زه دا سوق نه ډارېږم ته مې پلارې که زه سوق ډېر درود دی ته مې خوږه شوله ته وچ هډوکو سره وجنګېدې د ماما جان چې څه وشو هغه خو وشو ولې وشو وقرایه په شرمونه وشرموله زه خیر ده صحیح ده ډېر ښه روان دا دی صحیح خیر ماما دماغ اوس هم داسې یقین دا نه سي چې زرین نه به داسې یو لوی سړی جوړ شي په دې باندې هغه په اوله ناړامه و ډېر څوک بیا خوا دې خوا منډې را زنګ راغی صبر